باران د څاڅکي بڼه څنګه ده؟ که چیرې د هوا د مقاومت اغېزه له پامه غورځول کېږي، د باران څاڅکی په اسمان کې د رامنځته کېدو او ځمکې ته د ښکته کېدو پر مهال کروي بڼه غوره کوي. خو د هوا د مقاومت اغېزه شته، نو د باران څاڅکي د ښکته کېدو په بهیر کې د چپه شوې کاسې په څېر د مرکز دننه مقعره بڼه غوره کوي. د باران هغه څاڅکی د ښکته کېدو په وخت کې کروي بڼه ښیي چې قطر یې له 1 ملي متر څخه کم وي. ځکه چې پر دغه شان کوچني څاڅکي د هوا د مقاومت اغېزه کمه وي او په څاڅکي کې د اوبو د مالیکولونو په سطحه تنشن هم شته وي، نو کروي بڼه جوړوي. که د باران د څاڅکي قطر زیات شي، نو بڼه یې د هوا د مقاومت تر اغېزې لاندې له کروي بڼې څخه د کوچني کاپ په شان په هوارې او دایروي بڼې بدلیږي. که قطر یې نور زیات شي، نو بڼه به یې له هوارې او دایروي بڼې څخه د یادې کاسې په بڼې بدله شي. په پای کې د څاڅکي بڼه خرابه او ماتیږي. لنډه ده چې د باران د څاڅکي بڼه او اندازه د راښکته کېدو په بهیر کې بدلیږي او له کروي بڼې څخه تر هوارې بڼې وروسته دړې وړې کېږي.